د اسانو نه د اسمان جوړ کو په ټیک هم نه خبر خاورې روپۍ درکړم زه درته پیسې راکړه کې څه مسله ده بس څڼ باندې مې خارق لګېدلی و که نه بس دې خبره په سټ دې خارق لګېدلی ته د زړه دې بات وخې همدغه ته ودې ویل بچه مړیا نو بیا څو راغلل 600 کسان راغلل 300 مې غوري او وریجې درته برابرې کړې او 250 مې کوفتې درته برابرې کړې ولې کمې شي څه خبرې نه شپږ خو ته ولې کمې شولې ولې بابا ومې لیکه درته واوره د ظالم زویه ټول اسان مې درته خرڅ کړل الله دې زړه خدای پاک دا چا اوس میرزا اوس مونږ دته محتاج ای شیرینی که تو زمانیش میگن تو خود ما دین په دنیا خوب سلامونه دارت وزوانه هغه میرزا صاحب دی ولید او کنه دلته خو به نه راغلی اول خو دې سلام د وعلیکم السلام وایم دا را داخل شو یو میرزا دا څوک دی میرزا دې څه کاره دی څه کوي و قربان دې شمه ځوانه ګوره غوسه کېږه مخه د هر چا خپله مجبوري د هغه میرزا پسې ګرځمه چې دا خلکو ته خطونه لیکي او زما زوی چې دی هغه خارج کې مسافر دی زړه مې غواړي چې یو خط ولیکمه خدا ورک السلام علیکم بابا دی وعلیکم السلام وعلیکم یاره بابا که نه ختم را باندې لیکي او نخریم ډېرې زیاتې کوي یاره زه وایم هېڅ توره ښیه میرزاده ته هم که خدای پاک تا ته محتاجه کړی نه وی که نه بیا به دې زه م خوښ شوی وی چې په ورځې مې در باندې په اسمان کې ستوري شمارلي وی بابا داسې کار به وکړې یو شین چای راوغواړه زه به دلته تا ته خط ولیکمه بس نن سبا ټوله خېټه واله ښه یو ترموز چای راوړه چې دا میرزا صاحب یې وڅښي او بیا مونږ ته چې دی خط ولیکي څه وکړو بابا زر کوه کاغذ و قلم مې تیار کړي دي زوی ته دې چی ولیکمه ګوره میرزا ګوله توره ښیه اول مې زوی ته سلام ولیکه بعد یې سلام ورته ولیکه چې د ظالم زوی تا دپاره مې غواګانې خرڅې کړي د شوتلو شنه پټي مې درته خرڅ کړل چرګې او چرګوړي ان تر دې ځای پورې چې هګۍ مې درته خرڅې کړلې ته مې خارج ته ولېږلې او ناځوانه اوس د پلار موبایل زنګ ته چې دی ځواب هم نه ورکړي دا ولیکه بابا ومې لیکه درته واوره د ظالم زویه ټول اسان مې درته خرڅ الله دې زړه مه خدای پاک دا چا اوس میرزا اوس مونږ دته محتاج شو اسان پکې له کومه شپل ورته وویلې چې غواګانې مې درته خرڅې کړې وه توره کړه ولې نه پوهېږې بابا څومره وخت کېږي چې تاسو دوی خارج ته لېږلی دی یاره بس خدای مې دې غاړه نه بندوي ځوانه دا یو 3 میاشتې کېږي چې لېږلی مې ده په دغه 3 میاشتو کې تا ته پیسې مېسې نه دي رالېږلي او بل هلته هغې ژبه مې نه زده کړي که نه والکه میرزا ولیکه ورته قربان دې شمه ګوره چې ته ما ولېږلې دلته زه چې دی تربور لرمه خیال لرمه او ته لاړې بېغمه چکر یې وی او زه دې دوی ته پرېښودمه ورته ولیکه یې میرزا دا هم ورته ولیکه چې پرون د تره زامنو چې دی نوې کرولا اخیستې او پلار دې تر اوسه پورې خر نه لري شرم وکړه شرم اخر به چا سره زه سیالي کوم او که نه دی کوم سمه ده بابا دغه د لیکم یې اوس شرم وکړه بابا شرم وکړه والکه توره ښیه میرزا ګوله دا ته څه بېسپوره لګوې زه به ولې شرم کوم شرم خو به مې زوی کوي ښه چې خارج ته مې لېږلی د 3 میاشتې کېږي او کور ته یې تر اوسه پورې یو افغانۍ نه ده رالېږلې یو ټنګۍ نه ده رالېږلې شرم دې باید دی وکړي بابا ولې دې زوی په غلطو لارو باندې ولېږلو او ته خبر یې چې په بې قانونه لارو کې څومره ستونزې او مشکلات دي وځوانه قربان دې شمه زما یوه خبره واوره ښه تا چې دی که نه په دې کلي کې تربینت نه دی کړی تا سیالي نه ده کړې ښه
دا د تربورانو پیغورونه چېرته اورېدلي دي وروره ته نه سیال لري او نه شریک لري ما ته داسې معلومیږي ځوانه چې دا ګډې وډې خبرې کې دا په کلي کې وخت نه دی تېر کړی ته په کلي کې وخت تېر کړه چې تا ته پته ولګېږي چې د څومره کټه او مستونه چې دی یو جام سروي جوړېږي بابا دا سیل او شریکي به همدې ته وایي چې زوی په غلطو لارو باندې خارج ته ولېږه غوا ورته خرڅ کړه پټي ورته خرڅ کړه او همداسې چرګو چرګوړي ورته خرڅ کړه ای های افسوس په دا کار باندې بابا دا راته ووایه چې نور څه ورته ولیکم ولکه میرزا ورته ولیکه دې بچه مړي ته ورته ولیکه چې هر رقم کېږي ځان خرڅې که اسمان خرڅې ما ته به دې میاشتې 3 لکه افغانۍ رالیږي زه خو دې د تربورانو ته په شرمو وشرمولمه که خدای پاک چې ته دی په شرمو وشرموي یا بابا ته دا څه خبره کوې 3 لکه روپۍ خو ډېرې روپۍ دي او ته خبر یې چې هغه به ځان ته الله کار پیدا کړی وي به یې نه وي خوا به په څه دغه کې وایي ځوانه زه وایم ګوره که دا خوله دې سپېره ده لږه چېرته خوږه خبره خو کوه دې پیسو والا که نه کار به یې څنګه ځان ته نه پیدا کړی ودرېږه دا زنګ دې هلو د بچو مورې بیا څه خبره ده څه شی زیری و قربان دې شم د څه شي زیری څه شی پوه نه شوم لږ راته وه غوږونه مې درانه دي څنګه زوی مې د خارج نه بېرته کور ته راغی ولې راغی را شړلی دی پوت یې کړی ډیپوټ بند که درته چېرته تا ما باندې ښه زیری ونه کړو اوړه نشته غوړي نشته او زوی د خارج نه بېرته بند که درته بند که ای بابا مبارک دی چې زوی د خدای په خیر او خوشحالۍ باندې سلامت کور ته راورسولو مبارک دی یاره زه وایم اوس ځوانه بس دا دعا کوه که نه چې خدای پاک زه پلار تا ته نه یم درکړی کنې وخت ته به مې په کچاکي لارو باندې وروپاته لېږلی وي بابا نور څه شی ولیکم زر یې راته ووایه یاره زه وایم هېڅ شی مه لیکه ګوره قربان دې شم میرزا ګله دواړه لاړل هم شوړه لاړله هم خارج لاړلو بس هغه یې راشړلی دی ډیپوټ کړی دی ما خو اوس خط لیکلی دی زه پیسې خوراکه دې ورکړې ولاکه خدا داسې خط لیکلی دي غواګانو نه دي اسانې جوړې کړلې د اسانو نه دي اسمان جوړ کړو په ټیک هم نه یې خبر خاورې روپۍ درکړم زه درکړم پیسې راکړه څنګه مېلمانه راغلي حجره کې ناست دي نو څه شو سر خوړلی دا هم نشته اوهو نو څه شول مېلمانه ښه باغ ته را روان دي زه به ځم تیار باغ کې ورته ناست یم غم مه کوه پرېږده چې دوی راشي السلام علیکم وعلیکم سلام بس مېلمانه به تا ته وجیبو ته درځي دې په خیر اول خو در سره کېناستم همنه خو زه خیر مړه څه رقم ډوزي تا ماته ویشتلې چې دا وجرې ته مې راغلی نه یم بس نوکره ته چای م راوړي ډوډۍ م درته راوړي میوه م درته راوړي او اخر 2 ساعته مې تېر کړه نور مې زړه راتنګ شو راغلم دلته ګورم چې بس ته لکه رارې بېغمه ناست یې خپل دغه کوي او بس مېلمانه هلته درته ناست وي یاره خفه نه شو وروره زما دا نوکر نه ده دا زما پلار ده پلار چې نوکرۍ نه شړي وزو زارۍ ته څه کوي وعلیکم سلام دا راغی السلام علیکم دا ته سهار نه چېرته تللی وې دا وګوره مېلمه په حجره کې ناست و نه ورته چا اوبه ورکړي نه چای ورکړي دا ته چېرته تللی وې خان صاحب خبره داسې وکړه نه چې زه دغه خیراتي شفاخانې تللی وم که نه څه شی خیراتي شفاخانې ته د خان جابر خان نوکر اوس به په خیراتي شفاخانو ګرځي په شرمو دې وشرموله نه خان صاحب خبره هغه نه وه خان صاحب خبره داسې وه چې یوه وړه غوندې مسله راته پېښه شوه د څه شي مسله راته پېښ شوې وه خان صاحب مسله خو داسې وه که نه چې په دې لاس باندې مې خارښ لګېدلی څنګه په لاس دې خارښ ته دا لاس دې ما ته ښکاره که ته خان صاحب وګوره زما دا لاس ښه ای لیونیه په لاس ته دې ځکه خارښ لګېدلی ده د ساحل په دې کلي کې ساحل هلک نه ده د هغه واده ده کېدای شي کومه شیریني میریني به درکوي ژوندی دی دویم خان صاحب قربان دې شمه ښه تورې خو غنم رنګې خو صاحب داسې چل وکړه نه چې بله مسله م راته پېښه شوه بیا د څه شي مسله پېښ شوې ده مسله دا وه که نه چې دغه پوندو مې خارښ کړو ګوره لیونی که نه خو مخکې مې درته ویلې که نه چې کلي کې د ساحل واده ده کېدای شي کوم جوړه بوټان به درته اخلي یاره زنده‌باد قربان دا نه خو م چې ونه صاحب خو
بله مسله هم راته پېښه یاره یو خو دا د غریبانو خلکو دا مسلې نه ختمېږي بیا څه مسله ده بس څټ باندې مې خارق لګېدلی و که نه بس دې خبره په سټ دې خارق لګېدلی وا، وا، وا. چې دا زړه دې بات وخې همدغه خیرنه وای وای مه واچغې داسې چل به وکړې یو سیفګارډ صابون به واخلې د کابل دا سیند نه ده پرښتي جومات سره دې ته به ورکوشې ځان به پاک صفا ولامبې خان ملک صاحب ښه داسې نه که نه زه خو به لاړ شم سیمګار صابون باندې به ځان هلته ومینځم اوس غول دی چې دي اوبه هم نشته دي که نه ټوله ورځ خلک پکې متیازې کوي خو خبره داسې ده که نه ملک صاحب قربان وبکم خو ته هم کله کله ما سره شپږمه ګوته کوې دا شپږمه ګوتې لا سره کمې والکه خان صاحب ګوره که نه ته ما سره شپږمه ګوته هغه کې تا ویلې چې زه ځم چکر ته په موټر کې مې سامان واچوم لیدې مې تا د فلم شوټینګ کوم دا زما د فلم سره څه کار ده که زه فلم ته ځم او که هر ځای ته ځم ته څه کار یې چې ما نه پوښتنه کوې نو خان صاحب ګوره ښه ما کار خو ځکه دی که نه زه غواړم چې په دې فلم کې کار وکړم دغه د فلم هغه باچا هلک زه شم ما به د فلم کې اخلي فلم هلک به مې جوړې نو تا د خواري د خپل کتلي دي نو ته فلم کې کار کوې شي ولې نه شم کولی زه به دغه د فلم هلک یم ولې نه ما نه زه د چا نه کم یم که څنګه خان صاحب بس سمه ده دنه به زه امتحان واخلم صحیح ده بالکل صحیح ده ښه ته ډیلاګ خو ویلی شي بالکل یې ویلی شم خان صاحب بس زه درته ډیلاګ ورکوم بس ته داسې ووایه وې شیرینۍ که ته زما نه شوې زه به دې ټول کلي ته اور واچوم ښه صحیح ده ګوره شیرینۍ که ته زما نه شوې که نه ته خو زما دین په دنیا خو وي بیا وایي ما فلم کې واخله نو ته خو ډیلاګ نه شي ویلی که نه نو خو صحیح و که نه ما غلط دي ویلې بیا ووایم ښه داسې ووایه ګوره هغه پرېږده دا خو ویلی چې دا به ډیلاګ که نه وی دلربا که ته زما نه شوې زه به دې ټول کلي ته اور واچوم ځکه نه دا بس ما ته شرم دی نه شم ویلی ولې بیا وایي ما ته شرم ده په چی شي شرم ده شرم خو څنګه دی که نه خان صاحب دا دې تا دې باغله زه دې سټ ته راونیسم که نه بیا به خلک وو چې خپل نوکر یې وو والکه تا زما د نیا سره څه کار ده دا خو فلم ده که نه ښه زه د اولنی ډیلاګ بېرته سم ووایه ښه که دا دې سم وویلې نو فلم کې دې اخلم وی شیرینۍ که ته زما نه شوې زه به دې ټول کلي ته ور واچوم شیرینۍ که ته زما نه شوې که نه زه به دې روغ کلي ته اور واچوم ته به ټول کلي ته او که نه نږدې شه دا دا کلی ستا د پلار نه چې ته ورته ور اچې نو خو نه مې ویلې چې اور واچوم ما هم تېری ورځي ګوره زما خبره واورې دا فلم علم پرېږده ته د دې کارو نه یې ها. خوښه دې نه ده چې پیسې در باندې وګټم هولډنګ کروزر وکړې یار قربان دي شمه وای په کابل کې انتخابات روان دي وکالت ته د موږ د کوڅې وکیل به شي صحیح خوښه دې نه چې دې کاندید کړم خوښه مې ده بالکل مې خوښه ده آفرین دغسې ګوره ښه ته به راشې زه به دې انشاءالله کاندید کړم تا ته به خلک ناستي خبرې خو کوی شي خبرې خو دې پوره زده دي خیر خبرې مې نه زده دي راته که نه ته مې راته زده کړه آفرین ګوره زه ورته د خبرو چل وښیم څنګه چې زه وایم هماغسې به لګیا یې سمه ده که نه ګوره ښه سټیج په سر چې ودرېدلې که نه داسې غږ به وکړې زما ورونو او زما خویندو صحیح شو خان صاحب زما ورونو او د خان صاحب خویندو والکه دا داسې لګیا یې د ده خویندو زما ورونو دا کومې خبرې ته کې ګوره خان صاحب زه خو په خویندو باندې چا د دوکې نه شم ورکولی که نه والکه دروغ وایه دروغ ګوره ښه جذباتو کې راشه ښه جذباتو سم صحیح شو ما دغسې ده ګوره ښه څنګه چې زه وایم که نه هر څه کړي ما کړي هر څه کړي دي تا کړي آفرین خان څوک ده خان ته نوکر څوک ده بس دغه شان آفرین جذباتو کې شه جذباتو کې زما ورونو زما خویندو او زما ورونو او زما خویندو آفرین ګوره اوس صحیح جذباتو کې شه نور جذباتو کې ما چې هر څه کړي ما کړي هر څه کړي دي تا کړي دي آفرین په دې درونټه کې سورې چا کړې په دې درونټه کې سورې خان صاحب کړې آفرین په دې مېپر کې سورې چا کړې او خان صاحب کړې په دې سالن کې سورې چا او کړې خان صاحب کړې دا پتا کې سورې چا کړې او تا کړې آفرین غلط شوم ولې تا کړې دا ودرېږه ته دا په ما کې سورې چا کړې او په دې کې سورې ما کړې څنګه خان صاحب قربان شم دا دونه سورنګونو کې چې ته سوري وباسې خیر ده که دا یو سوری موږ وایو نه نو تا له انتخابات ګټلي نه دي او بې سرو ته برابر شولې ته ودرېږه خان صاحب خدا ویلې نو پاسه
راوړم تاسو پیژنم خو دا وراستي تاسو ولاکه په یوه خبره باندې م پوهېږئ ښه کېنه د سره کوم شپځې زما مېلمانه لا ماړه نه ول وریجې به خلاصې وي دا ولې ها بس خو خبرې ډېرې مه کوه تورکه ښه دی ښځې ته راغلو دلته ورور ولاړ دی پوه شولې په همدې به فیصله کوو چې څوک ملامت دی او څوک سلامت دی وقربان دي شمه مړ دا څه لانجې م راغېستې دي دا څه خبره ده مونږ ټلیفون ته م پرې نه کړو چې خبرې مې کولې د ټولو نه مخکې خو ځوانه یې زه یم ستړی مه شې بیا بخښنه غواړو چې تا ته مزاحمت وکړو قربان نابللي مېلمانه یې زما هغه مرکه وه هغه خبرې م را خرابې کړې داسې کار په کار نه و ګوره ځوانه اوس خو هسې م راغلي یو خو دا راته ووایه چې ته وریجې پخولی شې او که نه دا څه ګډې وډې وایي زه وریجې نه شم پخولی او دا لانجه مو په چیش باندې ده ګوره ځوانه دغه ځینې خلکو ته نه د لانجم پدې ده چې دا ځان هم ورته حلال کړي که نه خو دا وراستي که دوی خوشحاله شي بس دوی به خوشحالېږي نه ځانه ته مال علاوه وریجې صحیح پخې که نیم مېلمانه مې خپه لاړل ستا د لاسه ښه نو دا راته ووایه چې ته اشپز یې او که هسې لګیا یې ګوره ځوانه دا مشهور دی ورسره ونیولې که نه ګوره په دې ټول افغانستان کې وګرځه این جانب چمړو غوندې اشپز به تا ته پیدا نه شي کېنه د ځان صفت مه کوه که څوک دې ته به سره کوم اشپز یې نه پخلی کوې چې نه هغه دومره مالګه دې پکې اچولې وه وریځو کې ښه دا راته ووایه څمڅه دې په لاس ده او د دغه ورور سره دې په ټیشي باندې لانجه ده ګوره وروره زما واده و ده راته وریجې کمې پخې کړې مېلمنو دې په شرمو باندې وشرمولم نه 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 تورکه ته ماته دا ووایه ولې تا راته خپله ونیولې چې زما دا مېلمانه چې دي 2,500 کسانو نه زیاتېږي ویلي مې وو نه خو چې راته ودې ویل بچه مړیه نو بیا څو راغلل 600 کسان راغلل 300 مې غوري وریجې درته برابرې کړې او 2,500 مې کوفتې درته برابرې کړې ولې کمې شوې زه څه خبر یم اشپز خو ته یې ولې کمې شولې ها زه اوس پوه شوم چې دا لانجه تاسو په چیشي ده اشپزه تا ته وایم ولې وریجې کمې شوې نه ګوره وروره چې چمتوالی دې پوه شولې د 300 کسانو نیولی وي او درته راشي 600 کسان زه خو وایم خیر دی 50 کسان دې زیات راشي نو زه څه پوهېږم چې کور نه پلار راځي مور هم ورسره وي هغې سره نوڼه زامن هم ورسره وي پتي ان تر دې ځای پورې د پمپر والا هم ورسره اوس په دې کې زه ملامت یم څوک ملامت دي بالکل ته خو ملامته نه یې تا ورته د 300 ویلي وو او راغلي د 600 نو دې کې د ده څه ګناه ده تا ته وایم وروره ولې راته داسې برګ ګورې نه وروره برګ نه ګورم صحیح ده ما د کور په سر یو سړی راغوښتی و نو زه څه خبر وم چې دوی به لس لس راځي بالکل وروره ستا خبره هم سمه ده خو الله تعالی دې مړه دې خلکو ته هدایت وکړي لکه وایي یو راشه هغه لس راځي نه اوس ته ماته دا ووایه تورکیه چې اوس دې کې دا غلطي زما شوه که د خلکو نه نو تا خو هم ځان سره 3 دیګه راوړي ول دې کې څه غلطي ده و قربان دې شمه ګوره 3 دیګه خو مې ځکه راوړي وو یو دیګ مې راوړی وی چې د خولې پورې د وریجو نه ډکم د دوهم دیګ مې راوړی نه ما لکه د کوفته چې د نونو زامنو دوی سم یو دیګ مې د هغه نه ډکو او د درېیم چې دی که نه دا مې د چپسو او همدې تر څنګ د پالکو نه ډکو لیونې ته په خبره نه پوهېږي دا د اشپزانو اصول دي اصول ګوره اشپزه ستا دې کې غلطي ده تر هغې پورې مېلمانه وزر شوي نه دي او تا بیا دیګونه ډک کړي دي ګوره ډېر ملامته وختلې ګوره ځوانه تا ته چې دی د اشپزانو اصول نه دي معلوم زه به درته وښیم ګوره د واده ته خو خلک ډېر راځي بیروبار زیاتېږي چې کله بیروبار زیات شي که نه زمونږ غوندې اشپزان چې نه دي دا د دماغ جنګ دی دماغ نو دا دماغ څنګه جنګول کېږي ګوره دماغ داسې جنګوو قربانه دیګونه راوړو څنګ کې پټ کېږدو چې تر څو بیروبار زیاتېږي که نه مونږ وایو چې داسې نه چې د وریجو او د خواړه ختم شي اول خپل جانونه چې دی ښه برابر کړو ځکه چې اول ځان دی بیا جهان دی سر د خېټې نه قربان دی خلک د خپل کار کوي که نه خپل کار دی کوي الو قربان راته وایه څو دیګه درته پاخه کړمه څو دیګه په دې مه پخوئ دا پاکې کېږي